السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې خپل تصویران هغه د خپل د فیسبوک آی ټي پروفایل وي یا هم خپل تصویر وي، څنګه کولی شو دغسې ښایسته ښایسته په واورین ډیزاین کې موږ او تاسو ډیزاین کړو. خو د هر څه نه مخکې خورا د نښتې یوه هیله درڅخه لرم که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو وروسته هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، په پای کوم بیل نشان چې راځي په هغه باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، زما دویم یوټیوب چینل معراج خان افیسل هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. کله چې تاسو زما چینل ته راغلی، دغه چینل ته تاسې راغلی، لاندې به ما لیکلي چې زما خپل چینل در سره سبسکرایب کړئ، تاسو راشئ زما دا چینل هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو را درومو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو دغسې ښایسته ښایسته واورین تصویران موږ تاسو په خپل موبایل کې بالکل ډیزاین کړو. نو دوستانو، یو اپلیکیشن لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې پرېښی، که چاته ډسکرپشن نه معلومېږي دا کومه ویډیو چې تاسو هم حال ګورئ، دې په دې ټایټل یا په لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ، لاندې چې کومه ځای خلاصېږي دې ته ویلی شي اپلیکیشن. ما به دغسې لیکلي چې د اپلیکیشن لینک دی، تاسو به راشئ په شین خط باندې به کلیک کړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. چې کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغه اپلیکیشن به تاسې خلاص کړئ. چې اپلیکیشن مو خلاص کړئ، تاسې به لږ دلته ورته صبر وکړئ تر څو د ده دغسې انټرفیس دی، تاسو به لږ صبر ورته وکړئ تر څو دا موږ تاسې ته خلاص شي. کله چې د اپلیکیشن موږ تاسو ته خلاص شو، کله چې موږ تاسو د اپلیکیشن خلاصو، موږ تاسو سره لومړی د اپلیکیشن دلته راځي، یعنې په دې ځای کې هغې نه وروسته موږ تاسې دا سایډ انتخابو. چې کله هم دا سایډ انتخاب کړو، دلته موږ تاسو سره سمارټ فون فوټو را درومي، په دې باندې موږ تاسو کلیک وکړو. چې کله په دې باندې موږ تاسو کلیک وکړو، دلته به لږ صبر ورته وکړو، دلته به موږ تاسو هغه تصویر ورته انتخاب کړو، دلته به ګیلرۍ څخه تصویر راخلو، که دلته موږ تاسو په کریټ کې نوی تصویر کریټ کوو، نو دلته ما تیاره دغه تصویر راخیستی دی. او که تاسو مثلا د خپل پروفایل تصویر اخلئ، دلته به تاسو له خپل پروفایل څخه سکرین شاټ واخلئ او بیا به دلته دې ځای څخه راواخلئ چې هر ډول تاسو جوړوئ. نو زه دغه تصویر راخلم، زما د ملګري تصویر دی، په دې باندې زه کلیک کوم. دا مې یوازې دا جوړوم چې هر ډول تاسو جوړولی شئ، جوړولی هم شئ، نږدې کوئ، ځان ته لرې کوئ، چې هر ډول تاسو جوړوئ جوړولی شئ. بیا به د ټیک مارک نشان باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک پرې وکړئ، تاسې به لږ صبر ورته وکړئ. دلته دوستانو تاسو وینئ چې را درومي، دلته ډاونلوډ روان دی، دا به پای ته ورسېږي. چې کله دا پای ته ورسېد، لږ صبر به ورته وکړئ. دلته به لږ صبر ورته وکړئ تر څو دا پای ته ورسېږي. دا پای ته ورسېږي، زما په یو وار باندې دومره زیات نوټیفیکیشن هم راغی. نو دلته به لږ صبر ورته وکړئ. ګوره دوستانو، دا سلو ته ورسېد. کله سلو ته ورسېد، دلته دې کونج کې د ډاونلوډ نشان راځي. ګورئ، دا تصویر موږ سره تاسو سره ډېر زیات زبردست په ښایسته شکل سره جوړ شو. لاین وروسته دلته ډاونلوډ راځي، په دې ډاونلوډ باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به په سیو باندې کلیک وکړئ او دا به تاسې سره ستاسو په ګیلرۍ کې سیو شي. دا ډېره زیات زبردسته طریقه ده، حتماً یې وکاروئ. مننه.